هغه چې ګناه کوي او ځان کمزوری بولي او فکر کوي چې شهوتونه پرې غالب شو، او هغه انسان چې د کبره ګناه کوي او بیا ورپسې وایي چې دا ورځې دنیا ده نو خیر دی خو ګناه رانه وشوه. دغو انسانانو ترمنځ ډېر تفاوت دی. هغه انسان چې ګناه کوي ورپسې پښیمانه وي او دی شهوت پرې غالبه شوی وي او په خپل نفس سره دی، خپل ځان سره دی پښیمانه وي په خپله ګناه باندې، تر هغه انسانه ډېر غوره او بهتره دی چې ګناه کوي بیا پسې کبر کوي او توبه نه وباسي. فکر کوي چې دا ورځې دنیا ده، هر څه کوه قصه کې مه کېږه. چې ته ورته وایې وزمانه ګناه دې وکړه توبه وباسه چې دا ورځې دنیا ده خوندونه واخله. دا انسانان بدبخته دي. آدم علیه السلام ګناه وکړه، ورپسې پښیمانه شو، پوه شو چې تېروتنه یې وکړه، الله پاک ته د زارۍ لمن وغوړوله، الله پاک ورته بخښنه وکړه او بهترین انسان شو. او ابلیس ګناه وکړه، تکبر یې وکړ او داسې احساس یې کوو چې هیڅ غلط کار یې نه دی کړی. الله پاک تر قیامته پورې رټلی او له خپل دره شړلی حساب کړ. کله چې درنه ګناه کېده راځه عاجزي کوه، ځان سره پښیماني کوه، پښیمانه کېږه په خپله ګناه باندې. الله پاک همدغه پښیماني دې په توبه حسابوي درته انشاءالله.